فاغفر الأنصار والمهاجر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بسم الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زمان معزز و محترم طلباء کرام، الله رب العزت زموږ او تاسو د ټولو کامل ایمان نصیب کی او خدای پاک دې موږ او تاسو ټول د دې دور د دې خطرناکو فتنو نه محفوظ وساتي. تیرو دوه درسونو کې په سلسله د الغزو الفکری کې او د فکری جنگ په سلسله کې داغي تاریخ ما شروع کړو. نو مکی دور پورې هغه تاسو ته ما د موجوده دور د مناسبت سره هغه بیان کړو. بیا د مکی دور نه وروستو مدنی دور کې هم د کافرانو د طرف نم او د اسلام د طرف نم دا سلسله جاری وه. مونږ په تاریخ باندې نظر واچو نو مدنی دور کې تقریبا 15 صورته دا د کافرانو د طرف نه د اسلام خلاف د فکری جنگ په تور باندې استعمالیدل. اول نمبر صورت مدنی دور کې هغه ذرایع ابلاغ د میډیا، خو د هر دور خپل میډیا، نو د هغه دور میډیا او ذرایع ابلاغ هغه په صورت د تقاریر او په صورت د اشعار کې. هغه وخت کې به کافرانو د نبی علیہ السلام او د صحابو خلاف تقاریر کول. خپل خطیب به پیدا کړو چې د هغې ژبې به داسې تیزې ژبې وي، طرز او طریقې کار د خطاب او د بیان به داسې انداز کې چې خلک به ډېر سخت متاثره کول. کله چې غزوه خندق وشو، غزوه طائف، او چې حوازن هم ورته وایي، نو نبی علیہ السلام د مشرکینو نه او د دغه کفارو نه 6,000 بندیان، 40,000 ګډې چیلې او 40,000 اوښان دا مالی غنیمت کې هغه حاصل کړل. نو بیا د دغه بندیانو د خلاصېدو دپاره دا څه خلک راغلي وو. نو هغه وخت کې ځان سره خطیب راوستی و او پاسېد او داسې یو ناشنا تقریر وکړ، ناشنا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دې کفارو د دغه مقررینو خطیبانو خلاف د اسلام خطیب پیدا کړو، ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ. نبی علیہ السلام شته تقریر وکړ، نبی علیہ السلام ورته فرمایل پاسه جواب وکړو، بیان وکړو، بیا هغه ناشنا انداز کې بیان وکړو او د دې دغه میډیا او ذرایع ابلاغ دا کوم وارونه دی مات کړ. دغه شانتي مختلف شاعران هغې دې دپاره پیدا کړو چې د اسلام خلاف به دی اشعار ویلي. په هغه اشعارو کې به د نبی علیہ السلام زم بیانول، بدی به بیانوله، د صحابه کرامو زنانو پسې به کچه انداز کې، سپک انداز کې اشعار ویلي، د هغې بېزتي به کوله. نو د هغې مقابل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شاعران حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه. نو هغه کفارو به چې کله د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف، د مسلمانانو د زنانو خلاف بس زبانی او سپک انداز کې اشعار ویلي، نو د هغې جواب به بیا حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنہ په اشعارو کې کول. نو دغه طریقې کار د کوم د خطابت او د بیان او کوم د اشعارو طریقې کار شو، نو دا د هغه وخت د غزو الفکری او د فکری او جنگ یو وارو، دا د هغې یو مرحله وه چې دوی به اشعار داسې ترتیب سره جوړ کړل، بیانات به داسې ترتیب سره وکړل چې خلکو به د اسلام په باره کې شکوک او شبهات پیدا شول. کوم خلک به چې کچه مسلمانانو راواله دغه غزوې فکري دغه وار په نن سبا میډیا باندې فیډ کا
میډیا په دې میډیا میکونه چې چا سره دي او د میک خاوندان دي او د میډیا خاوندان دي او مطلب دا کم خلق چې دغه خلق دي تاسو د دې چالاکۍ ته وګورئ دا څومره زبان درازه څومره چالاک خلقي د اسلام هغه ځای کې هغه ځای ګرئ چې پښتانه وي هغه د ګرولو هغه ځای ته ګوتې وړي تا نه به داسې ځای کې سوالات کوي چې هغه په دې باندې دی تا نه ښه پوهېدې تم پې پوهېږي خو که عام مسلمان ته دغه سوال مخې ته راشي نو عام مسلمان فهم دومره تیز نه دی چې د اسلام په دغه خبره باندې پوه شي نو دې وجه نه چې دی تا نه سوال وکړي نو که ته جواب کې عموم کار خرابېږي که نه کې عموم کار خرابېږي نو کوم که چې مسلمانان چې نو د هغې ذهنونه خراب شي نو دا ګوره د میډیا ټول خلک بیانات داسې انداز کې د اسلام روح داسې انداز کې د میډیا خلک وګوره نن د کافرانو میډیا خو پرېږي ده د مسلمانانو چې ځان د مسلمانانو ویو دا مسلمانانو د میډیا دا کم خلک چې ناست دي د اهل میډیا او ذرا ابلاغ والا خلک دی دا حق باطل ثابت کو باطل څه ثابت کو نن حق خلکو ته دهشتګردي ښکاري اشدت پسندي ده اتنګ نظري ده خارجیت دی هغه بغاوت دی او چې کوم بغاوت او خارجیت او دهشتګردي وه نو هغې ورته امن ثابت کړ دې ټولو کې کردار د چا دی د میډیا والا دی نو دا د میډیا سره ابلاغ دغه فکري جنگ دا مدینه منوره کې یو طریقې کار و چې د اسلام خلاف استعمالېده او اوس هم دا دی روان دی دویم محترمو د هغه وخت د فکري جنگ دویمه سلسله هغه د درس او د تدریس وه په مشرکینو کې د مدرسو ترتیب نو هغې کې د درس او د تدریس سلسله نه وه هغې کې خپلو کشرانو ته فکري هغه پوهنه او فکري تربیت نو مشرکینو کې ای به صرف تور استعمالوله خو د دې خلاف چالاک یهودیان او د اسلام دشمنان یهودیان مدینه منوره کې د دې نو مدرسې وي او هغې ته به بیت المدراس او بیت المدارس ویلي پای کې به د یهودیانو ټول بچي را جمع کېدل او دی به فکري تربیت ورکول د اسلام خلاف یعنی په اسلام کې په قرآن کې پیغمبر اسلام او صحابه په زندګۍ کې به کګلیچي لټوله پای کې به او عیبونه تالاش کول او د دې خپلو کشرانو به داسې ذهنیت جوړول چې سبا زمونږ کشران غټ شي لوی شي مشران شي چې دی ګوتو اوچتوي نو په اسلام اوچته کي په قرآن اوچته کي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کې عیبونه ولټوي او اسلام کې کګلیچ او کوږوالی پیدا کی نو دا دویم وارو نن وګورئ نن هم په اربها روپۍ د یهودیانو په دغه مدرسو باندې لګي ښه تاسو ځینې کتابونه تاسو زه په نښه کومه بیا علما کرامو چې دا په خپله کتلي دي یو عالمي زه یو سنټر ته لاړم سنټر ته او په هغه ځای کې ګیرو والا او بالکل لباس هم د مسلمان په ځای باندې د مسلمان په شان باندې او داسې ترتیب کول داسې ترتیب لکه څنګه چې مونږ په جمع کې په مونځ کې کوو ما پوښتنه وکړه دا کوم ځای دا څوک دي کوم مسلمانان دا نیکان خلک څوک دي وایي حضرت دا یهودیان دي خو هغه تربیت د مونځ ورته ورکولی کېږي بیا دغه مستشرکین د عالم په شکل کې د تبلیغي په شکل کې د صوفي په شکل کې د مجاهد په شکل کې د عام مسلمان په شکل کې مسلمان ته لیږلی کېږي او هغه د خلکو عقاید او اعمال بربادوي او بلها یعنی اربها روپۍ د یهودیانو روزانه اعتبار سره د اسلام خلاف خرج کېږي چېرته لوی سنټرې د سحر او د جادو قایمې کړي هغه علماء حق د مسلمانانو علماء حق چې په کومه دنیا کې په کوم ځای نو ماهرین جادوګران ساحران راوستي دي اربها روپۍ په دې لګوي حتی علماو لیکلي دي چې کله دا سحر دومره تیز شي تاسو ګورئ اهل حق علما اکثر بیماران دي بلا بیماریان په دې کې بلا مشکلات سره مخي دا د هغه سحر اثر دی څوک چې د اسلام د دشمنانو خلاف आवाज اوچتوي که تحریري توري که تقریري توري او که هغه د توري په لحاظ سره د ټولو باندې د سحر کوشش کوي حتی کله دا سحر دومره مضبوط وکړي چې علماو لیکلي دي او ماهرین چې کوم د دې تجربه کړې ده چې کله دوه ملکونو جنگ هم د سحر اثري یو ملک راواچي په بل ملک باندې د سحر د وجې نه نو دا هغه بیت المدراس هغه نمونه ده چې هغه وخت کې یهودیانو به خپلو کشرانو ته تربیت ورکول نن هم د اسلام خلاف مستشرکین د کوم ځای نه پیدا کړي ملحدین د کوم ځای نه پیدا کړي چې هغه ستا قرآن باندې هم ځان پوه کړي احادیث یې هم لوستلي د فقه کتابونه هم نه جوړ کړي هغې تا نه مونږ نه ښه ویلي دي او بیا هغې اسلام کې عیبونه لټوي
نو دا هغې ته تربیت ورکړل شوی دی او اوس هم لګیا دی دا د اسلام خلاف یو وار دی دریم نمبر محترمو د مدني دور هغه فکري جنگ سلسله هغه مباحثي وي مناظرې وي قسمه قسم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به یهودیانو مختلف قسمه اعتراضونه کولو کله د ذوالقرنین باره کې پوښتنه کړې او کله د اسکندر باره کې پوښتنه کړې کله د روح متعلق پوښتنه کړې کله د اصحاب کهف متعلق پوښتنه کړې کله د وحي د نزول د سلسلې باره کې پوښتنه کړې کله د الک او د جنۍ د پیدایش دا ولې کله الک پیدا کیږي کله جنۍ پیدا کیږي کله پلار ته تللی کله مور ته تللی پرنګ او شکل و صورت کې دا ولې دا قسمه اعتراضات به په نبی علیه السلام د مجلس کې کول دې دپاره چې هغه بند شي او د خلکو په ذهن کې شکوک و شبهات شي پیدا شي نو دا سلسله هغه وخت نه را روانه ده دا د مغالطو او د بندولو او د بېځایه اعتراضاتو سلسله دا فکري جنگ سلسله وه د دشمنان اسلام د اسلام خلاف و څلورمه نمبر هغه د فکري جنگ سلسله په مدینه دور کې هغه د نفاق وه چې کله مسلمانان مضبوط شو په مکه مکرمه ګوره منافقین نو ابتداء ولې ځکه مسلمانان کمزوري ونو نو هغې دپاره د پټ منصوبې ضرورت نو خو چې کله اسلام او مسلمانان کمزوري مضبوط شي نو بیا دشمن منافقین پیدا کی حاکم خلک چې اسلام دشمنانی نو اسلام سره ښکاره دشمني نشي کولی نو بیا د نفاق صدر په ځان باندې راواچوي ځان مسلمان ښکاره کوي ځان مجاهد ښکاره کوي ځان دیندار ښکاره کوي او وي د اسلام دشمنه نو په دغه منافقت سره دا منافقت باقاعده د نظریاتي جنگ یو وار دی په هغې سره د مسلمانانو دعوت او اسلام ته نقصان لکه لاندینۍ خبرې تاسو ذکر کومه اول نمبر د نفاق مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې دوی د اسلام د دعوت په لاره کې نو بند او رکاوټ وګرځي د اسلام د دعوت په لاره کې رکاوټ وګرځي داسې کارونه به کوي په ظاهره باندې خو هغه مسلمانو کلمه یې ویله مونځ به یې کولو خو هغې به نو اسلام په لاره کې مات توجه ساتي رکاوټ به هغه اړه مه ګوري دا بل وار دی دا ګیټ خبره ویش دې غاړه ګوري ښه هغه اړه مه ګورئ نو د اسلام په لاره کې به څه جوړېدل رکاوټ به جوړېدل رکاوټ دویم نمبر دا مسلمان خپل ځان به مسلمان ښکاره کړ نو مسلمان ته به یې دوکه ورکوله څه به ورکول دوکه چې مسلمان ته ځان مسلمان ښکاره کړي نو ورته خپل راز وي که نه وي راغی نن سبا ډېر خلک شته هغه به د مجاهد په شکل صورت کې راشي د طالب او د عالم په شکل صورت کې به راشي او هغه به تا سره خوا کې کینی زمونږ طالبان زمونږ مجاهدین زمونږ نیکان خلک المؤمن غر کریم مؤمن خو سیده ساده یي که نه والفاجر حب لئیم او فاجر انسان سوي هغه ډېر نو بدسل انساني نو طالب سره به خوا کې کینی درته به خبره ډایرک راواچي یاره دا نظام څنګه دی او دا خلک څنګه دي او مړه بس دا جهاد پکار دی دا منافقین او مرتدین وجل څه دي زمونږ طالبان خو اخلاص مني که نه او ورته ټوله کیسه وکړي هغه حضرت څوک حضرت پیژني ها هغه وخت ورته منافق ویل اوس ورته موږ څه وایو خپل اصطلاح کې حضرت وایو نو د حضراتو نه به ځان څه کوئ ساتئ ښه نو دا د اسلام ګوره منافقت څونه کار خرابوي دغه کار یې خراب کړو هلته ملګري شهیدان کي هغې زخمیان کي هغې ونیسي اسلام په لاره کې رکاوټ جوړ شي کوم فلانونه د دشمن خلاف مسلمانانو جوړ کړي هغه شنډ کړي او هغه ضایع کړي نو دې وجې نه دا نقصانات دي دریم نمبر نقصان دا دریم نمبر د منافقانو چې دوی به د هر ځای کې به چې کله به د قربانۍ وخت راغی نو دوی به رسته کېدله تاسو کتلي د احد په موقع باندې رسته شو که رسته نه شو وقالو نعلم قتالا لاتبعناکم که دا جهاد وی مونږ به تاسو سره تللی خو دا خو ځان وژنه ده دا تاسو خپله ځان دا دهشتګردي ده څه شی ده دا خودکشي ده او دا خو شدت پسندي ده اصطلاحات بدلیږي نو لہذا مسلمانان نه د قربانۍ په وخت کې جدا شو چې هغې جدا شو نو کوم که چې مسلمانان د هغه هم زړه کې پیدا شي زه هم لاړ شم نو سخت نقصان وکړي دغه شانتې مسلمانان خپله به هم نه تلله نور مسلمانان به جهاد نه څه کوله واپس کول به څه به قالو لا تنفروا فی الحر غزوه تبوک موقع باندې اون ویلې ګرمي ده ګرمۍ کې جهاد له مه ځئ ګرمۍ کې جهاد ته مه ځئ دغه شان هلته چې لاړ شي مړه به شي او نقصان به مو شي دا به وشي دا نو دا هغه وار نن هم شروع دی ښه خو هغه وخت خو عقیدوي منافقانو اوس عملي منافقان دي څه شی دي امت من حیث الامت مجموعي طور امت په منافقت عملي منافقت کې مبتلا دی
زمونږ د ملګرو ته پته ده په هر محله کې د جهاد نه د ایسارېدلو د بندېدلو کوشش نه دی شوی، په هر کلي کې نه دی شوی، په مساجدو کې اکثرو مساجدو امامانو طالبان نه دي منې کړي. نو دغه منافقت د منافقت خو نه لکې کېږي او نه ډکې کېږي چې هغه موږ ته ښکاره شي. دا عملي منافقت دی، دا عملي منافقان دي، دا د هغې کار ترسره کوي. کوم کار به چې عقیدوي منافق کول نو هغه کار څوک کوي؟ عملي منافق ترسره کوي. نو دا هغه وار دی. پنځم نمبر محترمو، دوی به بیا دا کول دي منافقانو په ذریعې سره به مسلمانانو منځ کې به اختلافات اچولو. څه به یې کولو؟ اختلافات بیا اچولو. لګیا دي پار یاره ته خو د هغه ډلګی او دا بل د دې ډلګی دی، دا انصاري دی او دا بل څه شی دی؟ مهاجر دی، دا عرب دی، دا عجم دی، دا پښتون دی، دا پنجابی دی، دا پارسیوان دی او دا تاجک او ازبک دی. دا قسم اختلافات دا کار د چا دی؟ د منافقینو. د چا دی وایه؟ ته پاکستانی او دا بل افغانی دی، انډین مسلمان دی، دا بل امریکنی مسلمان دی. نو تاسو دلته څه کوئ؟ دا خو بهرني خلک دي او داخل ته راغلي او فلان فلان. دا کیسې د جهاد کې ډېرې وچلېدلې. نو دا پخوا نه را روان دي. بل دا چې په اعیانو بیت نبوت باندې د نبي صلی الله علیه وسلم په نبوت په کورنۍ په خلکو باندې به نو د هغې کردار کشي به کوله. په حضرت عایشه باندې تهمتونه نه لګول. په صحابه کرام په نږدې د نبي علیه السلام خاندان ته نقصانات دي نه دي رسولي. دا عایشې رضی الله باندې زنا تهمت خو عبدالله ابن ابي ابن سلول ولګول کنه، د منافقانو سردارو. نو دا قسم نقصانات د منافقینو د وجې نه شوي دي. الله دې موږ ته دې نه حفاظت نصیب وفرمایي. پنځم نمبر د مدینې منورې د فکري جنگ سلسله هغه جاسوسي وه. څه جي؟ جاسوسي. کله چې بیا په دې منافقت هم کار ونشي نو بیا دشمن د جاسوسۍ نه کار اخلي. ستا په منځ کې به جاسوسان پیدا کړي. څه پیدا کړي؟ جاسوسان. داسې خلک به پیدا کړي چې هغه به ستا په شکل صورت کې وي او تا سره به ناسته پاسته وي، تا سره به رایه هم شریکوي، مشورې به هم کوي، کلونه کلونه به در سره تیر کړي. هغه دشمن څه وي؟ د دشمن سړی وي. دې لپاره چې هغه خفیه کمې خبرې وي هغه نو دې ته ورسي او دشمن ترلاسه کړي او د مسلمانانو کوم پلانونه دي د کفر خلاف هغه نو ختم کړي. تاسو ګورئ غزوې تبوک کې نو ځینې صحابه کرام بلا عذره د جهاد نه پاتې شوي وو. په هغې کې کعب بن مالک رضی الله عنه، مراره ابن ربیع، هلال ابن امیه، دا درې مخلصین صحابه وو. نو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه او دې درې صحابو سره نبي علیه السلام سماجي بایکاټ وکړو. صحابو ته وویلې چې تاسو 50 ورځې د دې سره تعلق نه ساتئ، سلام کلام به نه کوئ او ملاویږي به نه، خبرې به نه کوئ، هر څه به بند کړل. چې کله 40 ورځې برابر شي کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي نو زه بازار کې روان یم، یو عیسائی هغه څه سودا تیل میل خرڅیو او اواز لګي بازار کې من دلوني علی کعب ابن مالک. کعب بن مالک راته وښایي کعب بن مالک څوک دی؟ نو یو کس خلکو زما طرف ته اشاره وکړه چې دا کعب ابن مالک دی. نو هغه کس ما ته راغی، عیسائی دی او د شام نه راغلی. نو خط یې راته راکړو. چې خط مې کلو کو د شام بادشاه غسان د هغه د طرف نه دا خط ما ته لیکلی شوی دی. نو خط کې راته څه ویو؟ خط کې راته وایي زه خبر شوی یم تا سره خپل مشر نبي علیه السلام یې ښوده، تا سره هغه بې وفایي او جفا کړې ده، تی شړلې، تا سره یې خبرې اترې پرېښودې دي او زموږ خو څه تنګه نه ده، ته زموږ شام ته راشه زه به دې ښه ونازومه، څه چې غواړې در به کومه. کعب بن مالک فرمایي رضی الله تعالی عنه زه ډېر پریشانه شوم. ما یې دا راباندې اوس بل امتحان راغی. کله کله مامور د امیر نه خفه شي، شاګرد د استاد نه خفه شي، نو دغه موقع غیرو ته په لاس باندې ورشي، بیا راځي غوږونو کې ورته خبرې اچوي. نو کمعقل سړی هغه دی چې په دا وخت کې د غیرو خبرې ته غوږ کېږي، ټول عمر دپاره د خپل امیر او د خپل استاد نه کټ کړي، ټول عمر دپاره. او چې کوم که دغه وخت کې دغه کشر وویلې چې خبردار ګورې زما اختلاف د استاد سره، زما اختلاف یا خفګان د امیر سره په خپل ځای، خو یو خبره د امیر او د استاد مطابق برداشت کولی نه شم، بیا به دا سړی کامیابي. کعب بن مالک فرمایي ما دا بل امتحان راغی، نو زه لاړم خط مې راواخیستو او هغه مې تنور کې واچول او مې سوځولو. ما یې داسې نشي کېدی. اوس دلته کې نقطه څه ده؟ نقطه دا ده د مدینې منورې نه تر شامه پورې درمیانه فاصله 2 هفتې وه. څومره جي؟ 2 هفتې وه. څونه؟ 2 هفتې وه. 2 هفتې خط راغلی دی نبي علیه الصلاة والسلام د کعب بن مالک ته 40 ورځ باندې سویمه. نو تقریبا موږ د اندازه لګو چې په دې کې 4 هفتې لګېدلې. څومره؟ 2 هفتې تک کې او 2 هفتې واپس راتګ کې.
نو دومره لږه موده کې دا خبر څنګه هلته غسان شام ته ورسېدو هغه بیا ختم ولیکو او بیا روم رسېدو خیال دی د دې مطلب دا دی چې دلته کې مدینه منوره کې مخکې نه جاسوس موجود و مخکې نه جاسوس موجود و چې کله دې ته پته ولګېده چې نبي علیه السلام صحابي وشړه هغه باندې تعلقات سره ختم کو فوراً بیا دی جاسوس هلته شام ته کیسه لېږلې ده چې دا ځینې کسان مشران صحابه دي دی د ځان نه لرې کړي دي او لهذا ښه موقع ده دا اوس خرڅ کو دا څه کا واخله دا څه کا نو دا جاسوسان مخکې نه سو دلته موجود نو دا د فکري او نظریاتي جنگ یو عیسه د محترمو د جاسوسۍ الله پاک دې موږ ته نه څه کي محفوظ کی خواہ الحمدللہ مونږ سره ایمانی فراست دی ایمانی فراست دل جاسوس نشرات لیکھا خبر باندې پی دل جاسوس ما د اثر مرګري وي ارته احتیاط نه کی ورچا سره ملای فلان فلان الحمدللہ داغه د مخنا بینوري ساسیخه خبره پی د خپل ایمانی فراست سره ما دل ش نشرات له ان شاء الله چې کار راغی د لاس منول ان شاء الله ولعزیز خبر باندې پی ځینی ایمانی نور او فراستی هغه نور سره تعلق نه ساتي خو بهر حال دغه مسلمانان به سکی مسلمانان او خاص کر مجاهدین به طالبان به ویښ اوسیږي دا فکری جنگ د پاره به تیاری کوي مدینه منوره کې د دې پنځو قسمه نظریاتي او فکری جنگ د کافرانو د دې خلاف د اسلام نظام دعوت او جهاد نظام دعوت او جهاد په اخلاص سره یو طرف ته مسلمانان ته نبی رسول الله والسلام د دعوت اغلار خودلی و دا د فکری جنگ ایسه ده ځکه نبی علیہ السلام او صحابو به په اخلاص سره زړه کې به درد د امت چې دوی د شرک نه روزي د کفري نظام نه روزي او دا توحید تراشي اسلام تراشي نو موږ به دا کوو دا پنځه قسمه جنګونه اوس هم شروع دي او مخکې مې ورته مکي والا وویل مکي دور والا عام شروع دي لہذا موږ به نو مدني دور والا چې کوم دفاعي قوتونه دي د فکري جنگ هغه یو د دعوت دی څه دی نو تاسو دا درخواست دی دعوت به چلوي خو په نرم انداز کې سګي نرم او دا زړه کې به دا درد وي چې خدای دا خلک کوم خوا روان دي او الله پاک نه بغواړي چې خدای پاک دا خلک زما په دعوت باندې اسلام طرف تراشي اسلامی نظام طرف تراشي د کفري نظام نروزي د طاغوتی نظام نروزي د غیرو د دفاع نروزي او د خلافت سوچ د اسلامی نظام سوچ والا جوړ شي او اسلامی نظام قائمون کې جوړ شي او دغه یو عسكر وګرځي نو چې کله ستا په زړه کې دا درد وي نو بیا به دعوت ان شاء الله العزیز څه کوي اثر به کوي څه به کوي اثر او نرم انداز کې دعوت سره نرمي لازمه ده خبره وي دا نه چې هغه درته یو کمنټس کې سوري کله تورته مرتدا کافره طاغوتی فلان فلان بس هغه سړی ته نه لاړه خبره دې شي زموږ مرګور کې دا تیزی ده دا کار باندې کوي دعوت کې نرمي الله فرمایي ته دفاع د بده په احسن طریقې سره او حسنه سره د بده دفاع په چا سره وکا په نیکه سره فیصل الذی بینه و بینک عداوه کانه ولی حمیم نو ستا دشمن به الله فرمایي ستا ګرم دوست وګرځي داسې ما سره په ژوند کې ډېر واقعات راغلي پرون بل ورځ ما چې هفته کمنټس ولیکه هغه کمنټس نو هغې لاندې به یو ملګري کمنټس وکړه او کټاس جمعیتي ملګری څه شو کټاس نو هغې ولیکه ما ته تا ته هم ضرورت نشته دی نو ما جواب کې څه ولیکل مې مننه محترم څه مې ولیکل مننه او که مار دې مړه نه سړي یا ورک شه کافره مرتده بیا منودلې نو کمنټس کې جواب کې ولیکه وی ډېر سخت دی متاثره کومه ډېر سخت دی متاثره کومه او بیا پرون دلته کې راغلی وو زه نوم خبر چې هغه ملګری پکې راغلی دی دلته کې راغلی وو خبر ملاقات ته راغلی وو او چې دې ځنه لاړو نو بیا پوسټ هم وکړو شره دی که زه سخت متاثره کومه نو بل ملګري ما ته نن پوسټ ولېږي دا هغه ملګری دی چې تا ته کمنټس کړی وو خو هغه مکمل راوړی دی مکمل څه شو د نرمۍ د وجې نه پښتانه پرې موږ اردو کې بیانات نه دي کړي پنجابیان ما سره رابطه کړي وی ډېر نه پیو خو دا ټکي موږ ووري بیا مرګور نه پې ځان پیو کړو داسې پښتانه نه چې دا څه ویو نو انشاءالله العزیز که موږ تاسو کې نرمي للهیت او اخلاص څه شی دي اخلاص که چېرته زموږ ذهن ته زموږ په زړه کې دا تصور راغی چېرته زما بیان ډېر خلک ووري یا خلک وایي چې ماشاءالله ډېر ښه بیان وکړه یا د هغه څه کوم دا موتور جواب څه کې وایي موتور جواب ورکړه موتور که نه چې موتور ټکي دې راوسته اخلاص له دې ورکړه بس هغه یا دندان شکن جواب نه دندان شکن جواب ولې ورکړي اصلاحي جواب څه دی اصلاحي نو تاسو درخواست دی دعوت به چلو ان شاء الله خو نرمۍ سره څه سره او دویم نمبر اخلاص سره دویم نظریاتي وار د اسلام د طرف نه دفاعي طور هغه جهاد
نو ګوره د جهاد شریعت او اسلام خپل اصول مقرر کړي دي څونه اصول دي کم مشر کم زنانه کم ماشومه چې هغه اسلام خلاف جنگ کې استنالي دا بنه وجني صحیح ده زیاتې بنه کې ظلم بنه فلان د بلا اصول د جهاد په باب کې شریعت اخودي دي نو موږ تاسو به ان شاء الله العزیز د دعوت او د جهاد دواړه لارې به موږ تاسو خپلو پرو ان شاء الله لہذا دغه فکری جنگ نن د اسلام خلاف کوم لګیا دی ها یو خبره بل کوم محترم د دعوت د لار د پاره بیا دا ضرور ده چې موږ تاسو به د خپل اصلاح فکر هم ډیر کوو سبا کوجی خپل اصلاح فکر ځکه موږ تاسو ګوره دا لیټ د شپې رڼا کوي کنه د شپې دا رڼا ولې موږ ته کوي ځکه دغه خپل رڼا د حد نه زیاته ده خپل رڼا پکې د حد نه زیاته ده که دغه خپل رڼا کوم شي بیا موږ ته رڼا راکوي نه راکوي نو څونه زموږ استاد لکه اخلاص او په عمل کې په بدن کې عمل او اسلام خپل ډیره شی و زموږ دعوت به دومره په نور خلکو څه کوي اثر کوي نو دې لپاره به ان شاء الله العزیز موږ تاسو کوشش کوو د الله پاک نه به مخکې درته ویلو دعاګانې غواړو د خپل ځان اصلاح د دعوت او د جهاد لاره دا به تر اخري دم پورې موږ تاسو جاری ساتو ان شاء الله درسته ده الله دې عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين اللهم انا لا ذكرك وشكر وحسن عبادتك اللهم انا لا مرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اله العالمين دا کوم خبره مو کې د خپل رضا ذریعہ وګرځي اله العالمین موږ د اصلاح ذریعہ وګرځي موږ د عمل توفیق نصیب وفرمای موږ د اسلام داعیان جوړ کړي د اسلام دافعین هم جوړ کړي اله العالمین زموږ د ټول امت مسلمه د ایمانونو د اعمال حفاظت نصیب وفرمای زموږ د مرګري د غازیانو د طالبان مرګري اله العالمین د امت مسلمه لپاره د خیر او د رشد او د هدایت ذریعہ وګرځي او هر یو الله د وخت ابراهیم وګرځي د وخت خالد ابن ولید وګرځي د وخت زرار ابن ازور وګرځي د وخت محمود غزنوی وګرځي یا الله طارق ابن زیاد وګرځي د اسلام جنډو چتون کی وګرځي هر یو مستقل ځان لا یو امت وګرځي مونږ دې ټول نه خیر خور کی مونږ د خیر چابیان وګرځي او د شر تعلیم وګرځي خپل رضا خپل محبت او د دین دفاع مو ټول ته نصیب او فرمایا وصلی الله تبارک وتعالى علی النبی الکریم